السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبلړۍ یا سیریز ناشونې ښکاري. د پاکستان سوپر لیګ مهالویش او نیټه اعلان سوه. له پاکستان سره لوبلړۍ ناشونې ښکاري. د پاکستان کرکټ بورډ له لورې د دغه هیواد راتلونکي پړاو سوپر لیګ سیالیو لپاره مهالویش او نیټه اعلان کړه چې په فبروري میاشت کې به پیل سي او د مارچ میاشتې تر وروستۍ به دوام ولري. د پی اس ال د مهالویش له مخې د دفاعي اتلانو لاهور قلندرز او ملتان سلطانزۍ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ لوبه د فبروري پر 14مه نیټه په ملتان کې ترسره سي. د دغه لیګ د 34 لوبو نه به 11 لوبې په راولپنډۍ کې ترسره سي، 9 لوبې به په کراچۍ او لاهور کې ترسره سي، 15 لوبې به په ملتان کې ترسره کیږي او پایلوبه به د مارچ په 19مه نیټه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره سي. تر دې وړاندې افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ سره د 500 ورځې لوبلړۍ ترسره کولو غوښتنه کړې وه او ویلې وه چې په مارچ میاشت کې راسره لوبلړۍ ترسره کړئ. خو اوس چې د پاکستان سوپر لیګ نیټه معلومه سوه، نو تر ډیره داسې ښکاري چې پاکستان هم د افغانستان سره د سیریز یا لوبلړۍ ترسره کولو اراده نه لري، خو د مارچ میاشت په وروستۍ کې د لوبلړۍ ترسره کول شونې ده. په بي پی ال کې درویش رسولي زبردسته توپخانه وکړه خو لوبه یې وبایلل. تېره شپه په بي پی ال لیګ کې زبردسته لوبه ترسره سول چې درویش رسولي په 26 بالونو باندې د 2 ورځو پر مټ 25 منډې وکړې او دغه لوبه یې وبایلل. د دې لیګ دویمه لوبه بیا د منسټر ګروپ ډاکا او پارټون باریسار لوبډلو ترمنځ ترسره سول. عثمان غني د ډاکا ګروپ لپاره په 19 توپونو باندې 30 منډې وکړې، 2 څلوریزې او 3 شپږیزې په بیټینګ کې شاملې وې چې د کریم جنت لخوا هاوټ سو. کریم جنت په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. لوبه هم د کریم جنت لوبډلې وګټل. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.